بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، اسکرنی ما د کرنی ټي وي په شیشه باندې نیغ په نیغ تاسو ته مخاطب یم. نننۍ ویډیو زه د خپل مینوال باره کې کوم. دا چې کوم دی محمد حارث بھائی دی، دوی چې کوم دی دیر نه راغلي دي موږ له ملاقات له. لومړنۍ خو زه ډېره زیاته مننه هم کوم، او بله دا چې دوی چې کوم دی د بغزاده دانش صاحب ګاونډیان هم دي. نو لومړنۍ خو تاسو ته په پېښور ته راتګ ډېره مهرباني او هرکلی درته وایم. ډېره مننه اګستان چې تاسو موږ له دومره وخت اپر دې ته تاسو ته دعوت درکوم چې تاسو چکر راوړئ. انشاءالله څنګه چې تاسو پېښور ته راغلئ او موږ له ملاقات مو وکړو، همدغه رنګې موږ هم درځو ستاسو کلي ته دیر ته انشاءالله. او څو شعرونه به تاسو ته زه ډالۍ کړم د خپل اړخ نه، چې د زید الرحمن صاحب شعرونه دي چې کوو په فوټپاتونو باندې ښار کې روجماتې په مونږ باندې اکثر راځي په لار کې روجماتې، او لږ ساعت دی یو روټۍ ده او څلور پنځه کجورې د کار ځای له راوړې مې اخبار کې روجماتې، او مرغۍ مې دومره خوښې دي کامن چې راته راغی کوم به د مرغو سره چنار کې روجماتې، چې ویش مې د وړو دی د نااهلو په لاسونو سرتورې به مې خود کوي کتار کې روجماتې، او بچیه موبایل بند که مزدوري مې کړې نه ده پسه درله راواخلمه بازار کې روجماتې، او عجیزه بس روجه پکې د هغه چا قبلیږي کوي چې څوک په ذکر او اذکار کې روجماتې. نو کتونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو چې تاسو کتله زما د مینوال باره کې وه محمد حارث بھائی چې د دیر نه راغلی دی. لومړنۍ خو زه بیا هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم، او انشاءالله زه هم به دیر ته درځم، او انشاءالله دا ستاسو دا کم احسان چې په ما باندې راوړی دو دا احسان به زه تاسو له ختموم انشاءالله. نو د بلې خپرونې پورې مې له راکړي اجازت. الله پامان.